کابل کې یو خصوصي پوهنتون د مخدره توکو سره د مبارزې او عامه پوهاوي ورځنی کمپاین ترسره کړ. د باختر خصوصي پوهنتون ادارې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې کمپاین په نوم د سړک پر سر یو پروګرام پیل کړ چې موخه یې د نشهیي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د ځوانانو ترمنځ د روږدي کېدو مخنیوی، د روږدو کسانو د درملنې او پرېښودو ته هڅول، د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د بیلابیلو همکاریو هڅول او پیاوړتیا، او په ټولنه کې د روږدي کېدو د ګواښ په وړاندې د ټولنیز یووالي پیاوړتیا ده. دغه کمپاین د باختر پوهنتون د محصلینو او یو شمېر ځوانانو په شتون کې ترسره شو. د کمپاین ګډونوالو وویل د مخدره توکو کارول د انسان عقل او ذهن کمزوری کوي، اخلاقي فساد، بیکاري او د اقتصاد او کورني نظام د کمزوري کېدو لامل کیږي. همدغه نشهیي مواد چې انسان تباه کوي، د انسانانو عقل له منځه وړي، د انسانانو جسم کمزوری کوي، د انسانانو مالی برخه کمزوری کوي. همدارنګه همدغه نشهیي مواد چې اخلاقي فساد په جامعه کې خپروي. نو په همدې خاطر باندې نن مونږ د باختر پوهنتون لخوا نه غواړو چې خپلو وطنوالو ته دغه پیغام ورسوو چې نور به په خپله جامعه کې دغه مواد ختموو او د پای ټکی به ورته ږدو. من کمپاین نن د مبارزې مواد مخدر چې ننني ځوانان ډېر د مواد مخدر کې اخته دي، موږ څنګه کولی شو د مخنیوی وکړو. زیاتره ځوانان دي چې مسافرت لارې مواد مخدر ته لار پیدا کوي، خو موږ غواړو چې موږ جامعه د دې فساد نه او د دې مواد مخدر نه پاک شي. با در نظر داشت مسئولیت‌های علمی، اجتماعی و دینی خود کمپاین را تحت نام مبارزه علیه مواد مخدر راه اندازی کند تا از یک طرف انسجام و تقویت اجتماعی به منظور مبارزه علیه این پدیده شوم در جامعه به میان بیاید، از سوی دیگر سطح آگاهی و معلومات شهروندان در رابطه با اضرار مواد مخدر افزایش پیدا کند و از جانب دیگر یک انگیزه منسجم اجتماعی در میان جوانان، محصلان و شهروندان جامعه به وجود بیاید که همه دست به دست هم بدیم تا جامعه را از اضرار این پدیده شوم و خطرناک نجات دهیم تا زمینه اعتیاد جوانان به این موضوع مساعد نگردد. دغه پوهنتون مسؤلینو وویل بېسوادي د مخدره توکو د زیانونو په اړه ناپوهي، مجبوریت، فقر او بد ملګري د مخدره توکو د روږدي کېدو لاملونه دي. بېسوادي، بېخبري، مجبوریت، فقر، رفیق بدبخت انسان را به اینمی عمل اغوشته می‌سازد. همدارنګه د پوهنتون استادانو وویل چې مخدره توکي په ټولنه کې فقر، کډوالۍ، بیکاري، ټولنیز ستونزې او نور جرمونه زیاتوي. مواد مخدر باعث افزایش فقر، مهاجرت، بیکاری، ناملایمات اجتماعی و سایر جرایم اجتماعی می شود. ما تلاش می‌ورزیم تا با استفاده از آدرس پوهنتون باختر و از آدرس محصلان پوهنتون باختر راهکارهای علمی و اساسی را جهت پدیده کن کردن این مواد در میان جوانان راه اندازی کنیم تا جوانان ما دیگر به مواد مخدر آغشته نشوند و تشویق کنیم آنها را به سوی تعلیم، آموزش، درس، مکتب، پوهنتون تا یک جامعه سالم و عاری از مواد مخدر داشته باشیم. که څه هم د معتادینو د درملنې او مخدره توکو د مخنیوي په برخه کې پراخ فعالیتونه ترسره شوي، خو بیا هم کابل ښاریان له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د زده کړو او کارموندنې زمینه برابره کړي ترڅو د دې شومو پدیدو ښکار نشي.